ته پوهېږې چې یو افغان هم له هغه کسانو څخه شمېرل کېږي چې فضا ته یې سفرونه کړي. عبدالاحد ممند هغه کس و چې فضا ته یې سفر وکړ او له ځان سره قرآن کریم او د افغانستان بیرغ هم وړی و او له فضا څخه یې خپلې مور سره په پښتو ژبه کې خبرې وکړې. یو ځل بیا FCL-Zone پښتو هسټوري ته ښه راغلاست. عبدالاحد ممند په 1959 کې غزني ولایت اندړ ولسوالۍ سردې په کلي کې دې دنیا ته سترګې وغړولې. عبدالاحد ممند لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې شروع کړې. لومړنۍ زده کړو څخه وروسته هغه کابل ښار ته ولاړ. هلته یې منځنۍ او ثانوي زده کړې بشپړې کړې. کابل هغه مهال د افغانستان تعلیم او پرمختګ مرکز و او ډېر کسان به د لوړو زده کړو لپاره کابل ته تلل. عبدالاحد ممند د کابل له پولیتخنیک پوهنتون څخه فارغ شو. دغه پوهنتون د انجینرۍ، ټکنالوژي او فزیکي علومو لپاره یو له سترو تعلیمي مرکزونو څخه و. هغه دلته د انجینرۍ په برخه کې زده کړې وکړې او فزیک، ریاضیاتو او تخنیکي زده کړو کې ډېر پیاوړی شو. کله چې عبدالاحد ممند پوهنتون زده کړې بشپړې کړې، هغه د افغانستان نظامي هوایي ځواک افغان ایرفورس کې شامل شو. هلته یې د پیلوټ هوایي چلوونکو کورسونه ولوستل. د شوروي اتحاد سره وخت د نظامي اړیکو له مخې هغه 1988 کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته واستول شو. روسیې ته د لیږلو پرېکړه وخت حکومت له لوري وشوه ځکه شوروي اتحاد افغان افسرانو روزنه کوله او وروسته له نظامي زده کړو هغه د مسلکي پیلوټ په توګه وپېژندل. شوروي اتحاد غوښتل چې له افغانستان څخه یو کس فضا ته واستوي ترڅو دا وښیي چې د افغانستان خلک هم د ساینس او ټکنالوژي برخه ده. د دې انتخاب لپاره عبدالاحد ممند وټاکل شو ځکه چې هغه فزیکي ازموینې پاس کړې وي. ذهن یې ډېر هوښیار او نظامي روزنه یې لرله. روسیې ژبه یې هم ښه زده وه. عبدالاحد ممند په 1988 کال کې روسیې له بایکونور فضایي مرکز څخه د سویس TM6 ماموریت برخه شو چې دې سفر تقریبا 9 ورځې دوام وکړ. نوموړی د فضا لومړی افغان او همداراز لومړنی پښتون او مسلمان و چې فضا ته لاړ. شوروي اتحاد غوښتل چې د خپلو متحدو هیوادونو لکه افغانستان، ویتنام، منګولیا، سوریه او نور نه یو استازی فضا ته ولېږي ترڅو د شوروي فضا پروګرام نړیوال اهمیت زیات کړي او دا وښيي چې دا یوه نړیواله هڅه ده، نه یوازې د شوروي. په 1980 کلونو کې افغانستان د شوروي تر اشغال لاندې و. د شوروي اتحاد لپاره دا مهمه وه چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. نو عبدالاحد ممند ته د فضا موقع ورکړل شوه ترڅو دا وښيي چې افغانان هم پرمختګ برخه ده. عبدالاحد ممند چې کله د روسیې میر سپیس سټیشن ته ورسېدو نو ده له ځان سره قرآن کریم او د افغانستان ملي بیرغ هم وړی و چې ده هلته د قرآن کریم تلاوت وکړ او د افغانستان ملي بیرغ یې ټولې نړۍ ته وښود. د افغانستان ملي بیرغ دا د افغانستان ویاړ نښه وه. غوښتل یې چې د هېواد بیرغ نړۍ له سطحې پورته یوسي. قرآن کریم هم دا د اسلامي عقیدې نښه وه. هغه له ځان سره یووړ څو وښيي چې مسلمانان هم فضا ته تللی شي. د هر څه نه وروسته دوی بیرته قزاقستان ته راکوز شول. دوی د سویس TM5 کپسول کې سپاره شول. د فضا سټیشن څخه جلا شول. کپسول د ځمکې اتومي سفیر ته ننوت. د شدیدې تودوخې او ابشار سره یې مقابله وکړه او په ځانګړو پراشوټونو سره یې سرعت ورو شو. په نرم ډول پر ځمکه راښکته شو. د شوروي فضا ادارې کارکوونکو او افغان چارواکو ورته هرکلی ووایه. افغانستان کې خلکو ډېر خوښي وښوده. لومړی افغان و چې فضا ته تللی و بیرته ژوندی راستون شو. دا کار د افغانستان ته یو ویاړ و. نړۍ ته یې دا وښوده چې افغانان هم د ساینس او فضا برخه کې استعداد لري. عبدالاحد ممند 14 کاله روسیې کې ژوند وکړ او هغې نه وروسته د افغانستان بد امنۍ له امله هغه جرمني ته لاړ او هلته یې پناه واخیسته. عبدالاحد ممند اوس هم د خپلې کورنۍ سره په جرمني کې ژوند کوي. ځینې وختونه علمي کنفرانسونو ته بلل کېږي. په جرمني او نورو هېوادونو کې چې فضا او ساینسي موضوعاتو باندې کومې غونډې وي هلته عبدالاحد ممند په افتخاري میلمه په توګه بلل کېږي. عبدالاحد ممند یوازینی افغان نه ده چې پوهه او استعداد لري. په افغانستان کې ډېر داسې خلک شته چې پوهه لري، هوښیار دي او استعداد لري او حتی د نړۍ کچې ته رسېدلی شي، خو د بد امنۍ، جګړو او خرابو حالاتو له امله خپل هېواد کې ژوند نشي کولی. دوستانو که تاسو زما ویډیو تر اوسه ګورئ نو ستاسو د مینې او ملاتړ ډېره مننه. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. خدای په امان. په مخه.